B2 سپریټ بمبر هغه الوتکه ده چې د نړۍ هیڅ مزایل یې نشي په نښه کولای. په لیدو کې دا الوتکه لکه د فوټبال د یو لوبغالي یا میدان دومره لوی ښکاري، خو د دښمن په رادار کې دا یوازې د یو مچ په څیر ښکاریږي. که څومره هم پرمختللی رادار سیستم وي، بیا هم د B2 لپاره له هغه راداره تیریدل هیڅ کومه ستونزمنه خبره نه ده. د 2 میلیارډ ډالرو په مصرف جوړه شوې دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الوتکه ده. د نورو جټ الوتکو په پرتله دا ډیره خاموشه ده او هر ډول مزایلونو ته په اسانۍ دوکه ورکولی شي. دا دومره خطرناکه الوتکه ده چې هر څه چې وغواړي په ډیره اسانۍ سره یې ویشتلی شي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا 250 متره پلنه الوتکه اخر ولې په رادار کې نشي په نښه کیدای. په دې کې داسې کوم ساينس موجود دی چې امریکا پرې له وروستیو څو لسیزو راپدې خوا کار کاوه. د دې B2 بمبر د جوړولو تر شا یوه داسې واقعه موجوده ده چې په ټوله نړۍ کې یې د امریکا سر له شرم څخه ټیټ کړی و. د 1960 کال د مۍ په لومړۍ نیټه د پاکستان تر کنټرول لاندې د پېښور له یو ایربیس څخه د امریکا د لاک هیډ U2 په نوم یوې الوتکې الوتنه وکړله. دا الوتکه د CIA لپاره د شوروي اتحاد په جاسوسۍ پسې روانه وه. دا د سړې جګړې وخت و او امریکا او شوروي اتحاد د ټکنالوژیو په جوړولو له یو بل څخه د وړاندې کېدو په هڅه کې وو. امریکا په دې مغروره وه چې د هغوی د لاک هیډ په نوم جټ الوتکه د 80,000 فوټه په لوړوالي سره الوتنه کولی شي او په دومره لوړوالي کې دې الوتکې ته څوک هیڅ زیان نشي رسولی. امریکا فکر کاوه چې د USSR هیڅ مزایل دومره لوړ هدف نشي ویشتلی، خو څنګه چې دا الوتکه د شوروي اتحاد هوایي حریم ته داخله شوله، نو سم د لاسه د شوروي اتحاد رادار دا الوتکه په نښه کړله. لومړی خو هغوی څو جنگي الوتکې پسې ورولېږلې او څو مزایل یې پرې ورخوشي کړل، خو په رښتیا هم په دومره لوړوالي کې د امریکا د دې الوتکې ویشتل اسانه نه وو. خو بالاخره د شوروي اتحاد ځواکونو د S-75 یا S-75 په نوم مزایل په دې الوتکه پسې ورخوشی کړ. د دې مزایل په اړه امریکا هم پوهېدله، خو هغوی فکر کاوه چې د شوروي اتحاد دا مزایل هم د دوی الوتکه په دومره لوړوالي کې نشي ویشتلی. خو د S-75 یا S-75 په نوم مزایل د 80,000 فوټه په لوړوالي کې په ډیر دقت سره د امریکا U2 لاک هیډ جټ الوتکه وویشتله او له منځه یې یوړله. الوتکه هلته د یو ښار له پاسه ولوېدله او پیلوټ د مزایل لګېدو وړاندې ځان غورځولی و. د الوتکې له تباه کېدو وروسته امریکا وویل چې دا د دوی نه بلکې د ناسا د موسم څېړنې الوتکه وه. خو کله چې شوروي اتحاد د پیلوټ انځورونه او د الوتکې ځینې برخې چې دا یې ثابتوله چې دا د امریکا الوتکه وه د نړۍ په وړاندې کېښودلې، نو د امریکا سر له شرمه د ټولې نړۍ په وړاندې ښکته شو. له دې پیښې وروسته روسیې یعنې شوروي اتحاد د خپلې هوایي دفاع په قوي کولو کار پیل کړ او امریکا د داسې یوې جټ الوتکې په جوړولو پیل وکړ چې هیڅ ډول رادار یې په نښه نشي کړای. په هغه وخت کې له امریکا سره د B-250 بم غورځونکې الوتکې موجودې وې، خو له دې پیښې وروسته دا خبره معلومه وه چې د روسیې هوایي حریم ته په داخلېدو به دا الوتکې راوغورځول شي. یعنی که امریکا وغواړي بیا هم خپل اټم بمونه د روسیې په خلاف نشي استعمالولای. له دې وروسته تر 1980 کاله پورې روسیې داسې مزایل جوړ کړل چې 100 کیلومتره لرې یې هم الوتکې ویشتلی شوای چې S-300 یې ورته ویل. تر هغه وخته شوروي اتحاد خپل هوایي دفاعي سیستم دومره قوي کړی و چې د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ویلي و چې د روسیې هوایي حریم ته خپلې B-250 الوتکې لیږل داسې دي لکه د مچیو ځاله په ډبرو ویشتل. دا هغه وخت و چې امریکا د ایډوانس ټکنالوژي بمبر په نوم یو پروګرام پیل کړی و. د دې پروګرام مقصد دا و چې یوه داسې بم غورځونکې الوتکه جوړه کړي چې د روسیې هوایي حریم ته لاړه شي، هلته د هغوی د رادار په وړاندې بمونه وغورځوي او پرته له دې چې په نښه شي بیرته صحیح سلامت راوګرځي. او د امریکا دا ټولې غوښتنې د B-2 بمبر الوتکې پوره کولی شوای. دې الوتکې لومړۍ الوتنه په 1989 کال کې کړې وه، خو نړۍ ته په 1990 کال کې وروښودل شوه. د B-2 تر ټولو لویه ځانګړنه له هر ډول رادار څخه د ځان پټول دي. د دې الوتکې هره برخه داسې ډیزاین شوې ده چې د رادار سیګنل پرې ولګیږي نو هغه سیګنل بیرته رادار ته نه ورستنیږي. له همدې امله په دې الوتکه کې یوازې وینګز یا وزرې موجودې دي، نه پکې پیوز لاج شته او نه پکې ټیل. په نارمل الوتکو کې دې برخې ته ټیل ویل کیږي او دا رادار په ډیره اسانۍ په نښه کولی شي. د رادار اکوپمنټ یا ماشینونه هر وخت اسمان ته داسې سیګنل لیږي چې هیڅ یوه برخه هم نه ترې پاتې
کیږي. کله چې دا سیګنل د الوتکې له باډۍ سره ولګیږي نو بیرته د رادار په لوري راګرځي او په همدې ډول په رادار کې د الوتکې شتون ریکارډ کیږي. په ځانګړې توګه د الوتکې د ټیل برخه له رادار څخه نشي بچ کېدلای ځکه چې دا د رادار لپاره لکه هنداره داسې وي. خو د B2 بمبر الوتکې باډۍ داسې ډیزاین شوې ده چې کله چې هم د رادار سیګنل پرې ولګیږي د دې پر ځای چې سیګنل بیرته رادار ته ور وګرځي په بل لوري لیږل کیږي. د دې الوتکې خوی او نری باډۍ د رادار سیګنل ته په ډیره اسانۍ دوکه ورکولی شي. په رادار کې B-52 بم غورځونکې الوتکه لکه یوه دوه پوړیزه ودانۍ دومره لویه ښکاریږي. F-15 الوتکه لکه د یوې کوچنۍ خونې دومره، JF-17 لکه د یوه سنګل بیډ دومره او رافیل الوتکه لکه د یوه بالښت دومره ښکاریږي. خو B-2 بمبر جیټ الوتکه سره له دې چې له دې ټولو الوتکو څخه 10 وارې لویه ده بیا هم په رادار کې لکه د یوه مچ په څیر ښکاریږي. د هوایي چلند په دنیا کې دې ټکنالوژۍ ته سټیلت ویل کیږي او د دې تعداد د همدې B-2 بمبر الوتکې څخه کې خودل شوی دی. په B-2 سپریټ بمبر الوتکه کې یوازې د دښمن له رادار څخه د بچ کېدو کمال نه دی بلکې د دې الوتکې کمه تودوخه هغه مزایل هم دوکه کولی شي چې د الوتکې څخه د راوتونکې تودوخې په وسیله الوتکه په نښه کولی شي. د هوایي دفاع په سیستم کې د انفراریډ سرویلنس سیستم په نوم یو سیستم موجود وي. دا سیستم له جیټ الوتکې څخه راوتونکې تودوخه کشف کوي او بیا مزایل په همغه تودوخه پسې ورویشتل کیږي او په دې ډول مزایل کولی شي چې الوتکه په اسانۍ سره له منځه یوسي. خو د B-2 بمبر الوتکې انجنز یا ماشینونه د دې الوتکې په باډۍ کې دننه لګول شوي دي او د ماشین څخه وتونکې تودوخه ډایرکټ د باندې نه وځي. لومړی هغه تودوخه د باندې سړې هوا سره مکس کیږي بیا د باندې ویستل کیږي او له همدې کبله دا الوتکه شاته هیڅ ډول تودوخه نه پرېږدي. دا ځانګړنه دې الوتکې ته په نړۍ کې تر ټولو د کمې تودوخې تولیدونکې الوتکې لقب هم ورکوي. دا الوتکه د 50,000 فوټه په لوړوالي سره الوتنه کوي. د دومره لوړې الوتنې سره نه یوازې دا الوتکه له رادار څخه ځان بچ کوي بلکې د تیلو مصرف یې هم خورا کمیږي. په یوې پل ټانکۍ باندې دا الوتکه 11,000 کیلومتره دوامداره الوتنه کولی شي. د B-2 بمبر الوتکه په حیرانونکې توګه 18,000 کیلوګرامه وزن لرونکي بارودي مواد لیږدولی شي یعنې لکه 15 کوچني موټران. له دې سره دا الوتکه په خپل وجود کې دننه 80 GPS ګایډډ بمونه وړلی شي یعنې هغه بمونه چې د GPS په وسیله خپل هدف په نښه کوي. نو یوازې دا بلکې B-83 14 اټم بمونه او 14 AGM مزایل چې کروز مزایل وي په خپل وجود کې پټ لیږدولی شي. دا مزایل په الوتکه کې دننه نصب کیږي او دروازې پسې بندیږي. دا الوتکه په یو ځل له امریکا څخه روسیې او له روسیې څخه بیرته امریکا ته پرته له ناستې سفر کولی شي او که چیرته په هوا کې تیل ور واچول شي نو دا الوتکه پرته له ناستې د دنیا هر کونج ته تللی شي. دې خونکارې الوتکې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو ځل د امریکا له میزوري ایربیس څخه الوتنه کړې وه. تقریبا 9500 کیلومتره سفر یې کړی و. په افغانستان کې له بمونو غورځولو وروسته پرته له ناستې بیرته امریکا ته ستنه شوې وه. البته د دې خونړي سفر په مهال یو ځل دې الوتکې ته په هوا کې تیل ورکول شوي وو. د دې عملیاتو په مهال دې الوتکې 45 ساعته دوامداره الوتنه کړې وه او د نړۍ په هیڅ رادار کې نه ولیدل شوې. له دې سره دا الوتکه په 1999 کال کې د افریشن الایټ فورس په نوم په یو عملیاتو کې په سربیا کې د بمبار لپاره استعمال شوې وه. په 2003 کال کې په عراق کې د فریډم عراق په نوم په عملیاتو او په 2011 کال کې د افریشن اوډایسي ډاون په نوم په خونړیو عملیاتو کې دې الوتکې په لیبیا کې بمباري کړې وه. دا الوتکه په هر ډول موسم او هر ډول حالاتو کې الوتنه کولی شي او تر ننه پورې د دې ماډل یوازې 21 الوتکې جوړې کړل شوي دي او یوه الوتکه د 2 میلیارډ ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. یعنې په نړۍ کې د ډیری هیوادونو ټوله سرمایه د B-2 بمبر الوتکې له قیمت څخه کمه ده. دا الوتکې تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره موجودې دي او بل یې په هیچا هم نه دي پلورلې. د یادونې وړ ده چې دا الوتکه یوازې په 1 ساعت الوتنه کې د 1.5 لک ډالرو تیل مصرفوي. په داسې حال کې چې یو نارمل تجارتي الوتکه په 1 ساعت کې د 10,000 ډالرو تیل مصرفوي.